السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، ستاسو په خدمت کې د نور کله په شان ته کې هم نن یو اهم عمل ستاسو په خدمت کې وړاندې کوم. هغه عمل د دې لپاره دی چې بعضې ملګرو ته هغه چې کوم دی د درد د بدن تکلیف وي، په سر یې درد دی، په نور بدن یې بوج دی، یا په خاص په یو ځای کې په لاس دی، په خپه دی، په ملا دی، په بل یو ځای باندې درد او تکلیف دی. د درد لپاره انشاءالله تاسو دا عمل وکړئ، وخت سره به تاسو ته الله صحت درکړي. هغې طریقه دا ده که یو انسان دی د هغه مستقل طور باندې دردونه دي، تکلیفونه دي، په خپو لاسونو کې، بدن کې دي، نو هغې دې دا عمل لګاتار 11 ورځې وکړي. نو عمل طریقه دا ده چې ماسخوتن یې مننفس دی، قبلې طرف ته مخ کړي او دا درود شریف صلی الله علیه وسلم دې 300 مرتبه ووایي. د هغې نه پس دې په اوبو باندې شوف کړي او په خپل بدن په کوم ځای چې خاص درد او تکلیف دی یا په ټول بدن دی نو شوف دې وکړي، هغه ټول بدن باندې د لاس راښکاږي. دویم به 200 پیري ووایي په مغه ټیم کې، او بیا به پرې شوف وکړي، بیا به دریم دم 100 پیري ووایي. دې طریقې سره به تاسو روزانه 11 دن لګاتار دا عمل کوئ. او که یو انسان دی هغه ته एकदम درد راښکاره شو، په سر کې دی یا په نور بدن کې دی، مخ کې نو او ښه کېږي نه، نو دا عمل وله وکړئ. یعنې 300 مرتبه یو پیر ووایئ، په اوبو باندې شوف کړئ، په خپل بدن باندې بیا 200 پیري شوف کړئ، بیا 100 مرتبه ووایئ. انشاءالله الله رب العزت به ستاسو دا تکلیف زر تر زره ختم کړي. جزاک الله. السلام علیکم ورحمة الله.